لوګر ولایت ته مسافر د یاد ولایت د امنیتي وضعیت څېړل او په دغه ولایت کې د اسلامي امارت د مشرتابه د حکم پر بنسټ د قومونو ترمنځ د روغې جوړې پر څرنګوالي د ریپورټ چمتو کول و. د کابل ګردیز لویه لاره چې پخوا به تګ راتګ پرې ستونزمن کار و، اوس الحمدلله لکه د نورو لویو لارو په شان ښه امن لاره ده او خلک پرې د شپې او ورځې تګ او راتګ کوي. د ملي پولیسو چک پوینټونه په منظم ډول د شپې او ورځې د خپلو هیوادوالو د لا ښه امنیت نیولو په موخه موجود دي. د لوګر ولایت مرستیال والي په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه داسې وایي. دلته الحمدلله حالات بالکل برابر دي، مشکلات نشته. بیا دلته د تصفیې کمیسیون دی، امنیتي او تصفیې کمیسیون دی. په هغې کې دا ټول امنیتي ادارات، قمنداني د امنیې ده، استخبارات دي، لیوا ده، قطعه خاص ده، دا موږ ښه هماهنګي لرو او بیا د مختلفو کارو په ارتباط خپل غونډې لرو، جلسې لرو، د هغې په ارتباط څه مسایل چې وي هغه سره شریکوو او دا ده چې کومه مسله چا سره پیدا شوې وي د هغې په ارتباط بیا اجرات کوو. نو په نسبت د نورو کلونو خو اوس ډېر فرق راغلی دی. تقریبا لکه په 100 کې که چیرې کې پخوا یو 50% ونه، اوس دا یو 30% نور هم ترې کم شوي. یو 20% دغسې یوه نیمه پېښه که وشي هغه هم دا ده چې قمنداني د امنیې ده یا مثلا جنایي مدیریت دی، هغوی خپلو کارو ته متوجه دي. هغه بعضې مسایل چې هماغه وخت سره حل کېدلی شي هغه همالته حل کړي او که محاکمو ته یې ضرورت وي محاکمو ته یې ولیږو. نو تر ډېره حده پورې فرق راغلی دی. نور نو خامخا کور و کلی دی، لاندی باندی راځي او تقریبا ډېر کمی پکې راغلی دی د پخوا په نسبت. د لوګر خلک شریف خلک دي، مجاهد پروره خلک دي، امنیت خوښې خلک دي. د امنیت په ارتباط همکاري وکړي د امنیتي مسؤلینو سره. بعضې داسې مسایل د نظام یا د خلکو په ضد مخته ورته راځي، دغسې خلک باید افشا کړي، امنیتي مسؤلینو ته ور وښيي. د هغې نه علاوه خپل بچیان باید تعلیم ته سوق کړي او دا دی چې که مکاتب دي که مدارس دي. ولس هم خوښ دی چې امنیتي ځواکونو ډاډمن امنیت خوندي کړی او خلک خپلې چارې د امن په فضا کې پر مخ وړي. الحمدلله 100% امنیت ډاډمن ده او امنیت ښه دی. بالکل موږ د ډار و ترس احساس نه کوو. ډېر فرق راغلی، 100% فرق راغلی. موږ خپل هلته کورونه نږدې دي مګر موږ مازدیګر دوکانونه بندوو کور ته بتلو او اوس الحمدلله شپې تر 10 9 نیمې پورې هلته دکان کې یو ښه په آرام فضا سره خپل دکانداري هم کوو او نه ترس نه ډار شته نه خوف شته. وضعیت امنیتی فوق‌العاده خوب است انشاءالله که کدام مشکل نیست فعلا. کاری مردم خوب نمی بود، امنیت نمی بود. الحمدلله اوس آرامي، اوس خو ډېر فرق یې کړی دی له پخوا نه راسې نه، اوس خو ډېر فرق کړی دی. مخکې به موږ دا کلي ته چې تلو بیخي به تلای نه سو، اوس خو الحمدلله که شپه وي که ورځ وي که وخت وي که ناوخت وي ځو. الحمدلله کاروبار خو ښه کېږي که نه ورځ په ورځ اوس انشاءالله تعالی کاروبار ښه کېږي. له مخکې نه لا بل کال نه پروس کالي ښه و، له پروس کالي څه کالي ښه ده، له څه کاله خدای مهربانه ده کال ته به ښه شي. الحمدلله کار ښه ده. بل لور ته بیا امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول ملي پولیس خپلو هیوادوالو ته د ښه امنیت ډاډ څرګندوي. موږ د عام ولس د امنیت په خاطر دلته ولاړ یو او هیڅ چا اجازه نه ورکوو چې د خلکو امنیت وګاښوي او موږ تر هغو په تان کې اوساس کوي نه موږ له خپل هیوادوالو څخه دفاع کوو. هوا خلکو ته اجازه نه ورکوو چې د لوګر امنیتي وضعیت وګاښوي. د لوګر عام ولس لپاره خدمت لپاره وړاندې یو د ټول لوګر ولس ته موږ ډاډ ورکوو چې تاسو خدمت کوو او انشاءالله د لوګر په ولایت په شهره په سړک هېڅ مشکل نشته او ټول انشاءالله اطمینان ورکوو. الحمدلله د لارې امنیت تر اوسه مکمل په ښه ډول باندې مخته ځي، کوم مشکل نشته او شپه ورځ موږ له خیره د دوی په خدمت کوو او موږ شپه ورځ د دوی په خدمت کوو تر څو د لارې امنیت نور هم ډاډ کړو.
په لوګر ولایت کې د ولسونو ترمنځ د روغې جوړې او د قومونو ترمنځ د یووالي هڅې هم په چټکۍ سره روانې دي. مرستیال والي یې په اړه داسې معلومات راکوي. دلته په لوګر کې خو هم دغسې مسایل وو، دغه دښمنۍ وې، قتلونه شوي وو، حتی بعضې ډېرې پخوانۍ وې. نو د دې په ارتباط موږ د خپلو مشرانو د هدایت سره سم، مشرانو مشرتابه د خوا موږ ته دغسې هدایت دی، تر ډېره حده پورې کوشش کوئ چې دا معضلات د صلح د لارې حل کېږي. بیا موږ په دغسې موضوعاتو کې کوشش کوو چې د صلح د لارې حل شي، او زر دا دوسیه هم نه رسمي کوو. سپین ږیري په منځ کې راشي، د وطن ډېر ښه سپین ږیري دي، قومي مشران دي، هغوی راشي موږ ته ووایي چې موږ ته لږ وخت راکئ، دا مسله موږ حل کوو. نو چې څوک متهم وي هغه د موږ سره په بندیخانه کې وي، بندیان وي راسره، دلته سپین ږیرو ته وظیفه ورکوو، قومي مشرانو ته، هغوی خپل کار په وکړي. دغسې مثلا په خروار کې هم پېښه شوې، دغسې په ازره کې هم پېښه شوې، دغسې د مدغې په ولسوالۍ کې هم پېښه شوې، دغسې د مرکز په مربوطاتو کې مختلفو ځایو کې، برکي ولسوالۍ کې. نو په دې ارتباط د موږ خپله د مشرتابه په خوښه او په هدایت باندې دا خوښه ده چې خدا نخواسته که چیرې کې بله ورځ یو څوک خپل انتقام واخلي، نو جانب مقابل به بیا یو حرکت کوي، نو د دې خبرې نه نقصانات جوړیږي او ګټه یې نه وي. آخر به بیا هم صلح ته کیني، خبرې ته به کیني. نو په هغې ارتباط د موږ هم نهایي وس او کوشش دغه وي چې دغه مسایل د صلح د لارې حل شي، او دغسې چې موږ ورسره همکار شوي یو، مثبت نتیجې مختلفو ځایو کې چې ما یې نامونه در یاد کړه، په هغې کې 2 کاله یا 2.5 کاله مخکې یو واقعه پیښه شوې وه چې د دغه کلي یو طالب و، بلکې مولوي و، مولوي حسن ګل صاحب نومېده، د ملا ګلشیرین زوی. دا د یو چا له طرف نه په قتل ورسېده، او بیا د دې 2 قریو تر مابین یا د دې 2 کلیو تر مابین په دغه موضوع کې لانجه وه، او بیا د دې موضوع دپاره جناب خلیفه صاحب، سراج الدین حقانی صاحب خلافت نه ورغلی، له هغه نه مخکې یو هیئت تعیین کړ د موږ په مشري باندې، چې راسره ملګري مولوي صاحب علام احمد معتصم او ملا عزت الله هدایت، او بیا په دې موضوع کې ډېر کوشش وکړو. الحمدلله تاسې نن ولیده چې ډېر په ښه صورت او په ښه طریقه باندې الله حل کړ. سمسور جوړو هر وطن وخت ځان ورور جوړو.